السلام علیکم ګرانو دوستانو د نن ورځې موضوع مو د آیا جنسي غوښتنو اړوند بحث خپل د اولادونو او مشترک ژوند ملګري سره وکړو که یا راځو زموږ افغاني فرهنګ کې د جنسي مسایلو اړوند خبرې د میرمنو سره مړونه نه کوي او دا اړوند خبرې یو شرم ګڼل کیږي که موږ دا اړوند د جنسي مسایلو اړوند یو بل سره خبرې ونه کړو دا یعنې موږ خپل د مشترک ژوند رابطه یو خطر ته بیایو راځو زموږ د ټولنې وګړي د وګړو دا نه دی زده چې خپل احساسات خپل ضرورتونه او خپل عاطفي مسایل خپل د مشترک ژوند د ملګري سره مطرح کړي دوی دا ضرورتونه لري د دوی احساسي مشکلات لري دوی ضرورتونه لري دوی عاطفي مشکلات لري لیکن یو د بل سره په خبرو باندې شرم راځي او دا د ډیر په خوا څخه یو ګناه یو بې شرمي او ډیر غلط ثابت شوی دی وای موږ له وړکتوبه دا زده کوو چې جنسي مسایلو اړوند بحثونه ګناه او شرم ده وای زموږ والدین موږ ته دا اړوند هیڅ معلومات نه راکوي چې جنسي مسایل اړوند موږ باید څه رقم برخورد وکړو څه وکړو څه ونه کړو نو دا په مرور د زمان سره زموږ پر ژوند باندې داسې موږ ته ثابتېږي چې والا موږ چې یو دا اړوند باید بحث ونه کړو دا شرم دی ګناه ده زموږ په ټولنه کې ښه ښځه هغه ده ښه ښځه چې هیڅ وخت د جنسي مسایلو اړوند بحث ونه کړي خپل ملګرو ته حتی کیسه ونه کړي هوښیاره او چالاکه ښځه هغه ده چې خپل جنسي مسایلو اړوند بحث ونه کړي خو بل وایو وای د ښځو ته دا خبره نسبت نارینو ته مکمل ممنوع ده او ډیر د شرم خبره یادیږي خو دا د جهالت د دورې خبرې وي او بیا وروسته کې د منځه ولاړلې خو متاسفانه زموږ په هیواد کې یا مثلا زموږ په همسایه هیوادو کې اوس هم دا ډیر د شرم خبرې دي او موږ بحثونه نه باندې کوو نو دا د دې سبب کیږي چې موږ د مشکلاتو سره مخ شو راځو وای میړو ماینه دا رقم یو مثال لري لکه دوی چې یو قرارداد یو نه لیکل سوی قرارداد امضا کړی او دوی د جنسي مسایلو اړوند اصلا خبرې نه کوي دوی ته دا شرم یسي دا بې حیایي ورته یسي او یو بل ته مثلا نارینو ته یې دا زده کړي دي په مرور د زمان سره چې ښځې ته ارزښت مه ورکوو د ښځ هغه انزال خوند اخله نور هیڅ نور سره لري نارینه همیشه هغه کسان چې په دا رقم باور دي د یو دوست په لټه کې د دنیا کې تر ټولو ښه دوست خپل میړه او میرمن دی نه دا چې تاسو دوی په نورو خلکو کې هغه دوستي او رفاقت تاسو لټوئ نو دا هغه شیان دي چې موږ ودې ته دروي چې باید دا اړوند بحثونه وکړو راځو وایي موږ ته سوال درېږي چې آیا دا اړوند بحث وکړو که یا نو موږ راځو وایي بلې موږ باید بحث وکړو دا اړوند جدي بحثونه وکړو تر څو وکولی سو په ژوند مشکلات چې د دغه بحث د نه کېدو له امله منځته راځي هغه حل کړو راځو وایي باید یو بل ته ووایي چې هفته کې څو ځله تاسو جنسي رابطې ته ضرورت لري دا اړوند بحث د دوی منځ کې نوې موقع جوړوي د ښه جنسي رابطې دپاره وایي که دا اړوند خبرې ونه کړئ نو همیشه یو ناحل سوی مشکل ستاسو په منځ کې موجود دی وایي دا مشکل چې معلوم هم نه وي چې علت یې چیش دی هغه میړه ماینه چې ناکي جنګونه سره کوي دعوې سره کوي یو بل ته ګیلې سره کوي هغه دوی جنسي مشکلات لري خو دوی په دې نه پوهېږي چې زه جنسي مشکلات لرم د دې لپاره چې تاسو د جنسي مشکلات اړوند بحثونه وکړئ تاسو کوشش وکړئ موږ واورئ تر څو تاسو زده کړئ چې یو میړه ماینه یو بل ته سره کم ضرورتونه لري د نارینه او د ښځې فکرونه د نارینه او د ښځې جوړښت څنګه فرقونه سره لري دا زده کړئ او بیا یو د بل سره بحثونه او خبرې وکړئ وایي دا مشکل حل لپاره باید اول تاسو زده کړه ورکړئ موږ باید خپل اولادونو سره دا اړوند بحث وکړو او دا اړوند خبرې ورسره وکړو یعنې تاسو میړه ماینه اول خپله زده کړئ چې یو د بل سره څنګه په جنسي مسایلو اړوند بحثونه وکړئ او بیا دا زده کړئ چې د خپل کوچنیانو سره څه رقم بحثونه وکړئ وایي والدین د مکتب ښوونکي باید دا اړوند کشرانو ته جنسي مسایلو تدریس وکړي وایي که والدین د سن مطابق مراحلو کې تدریس وکړي نو درې ګټې لري یو به د دوی اولادونه د ښه صحیح معلومات ترلاسه کړي هغه والدین چې خپل ماشومانو ته جنسي مسایلو معلومات نه په لاس نه ورکوي هغوی ځي د نورو خلکو څخه غیر صحیح معلومات ترلاسه کوي دویم ګټه یې دا ده وایي پلار او مور د معلوماتو مرجع ورته جوړیږي یعنې د نورو غلطو انسانانو څخه دوی معلومات نه حاصل
وسیله یې وایي زده کوي چې دا اړوند باید بحث هم وسي دا به یو ډول زموږ ټولنې ته تغییر یې که تاسو سره د اوسه کوشش وکړئ چې د جنسي مسایلو اړوند خپل د ماشومانو سره خبرې وکړئ هغوی ته جنسي رابطه معرفي کړئ جنسي زړونه ورته معرفي کړئ تحریک ورته معرفي کړئ شهوت ورته معرفي کړئ دا هغه مسایل دي چې باید خپل کوچنیانو ته یې ووایاست تر څو د کوچنیانو په ذهنیت کې دا جوړ شي چې والا دا اړوند بحثونه هم کېدای شي دا اړوند هم باید موږ بحث وکړو د دې تر مخه چې ستاسو ماشوم لاړ شي خپل د ملګرو سره په پټه توګه په غلط معلومات ترلاسه کړي تاسو کوشش وکړئ صحیح معلومات په چټکۍ سره هغوی ته ورزده کړئ وایي زوجین چې ته وایي چې یو بل ته کلامي بلنه د جنسي رابطې اړوند وکړئ وایي که ستاسو دا کلامي بلنه نه یي زده تاسو د روابطو متخصصین واورئ تر څو هغوی تاسو ته په صحیح توګه جنسي رابطه تشریح کړي وایي دغه چې تاسو د جنسي رابطې مسایل پر خوره راوړئ او اړوند یې بحث کوئ او سرچ کوئ چې معلومات ترلاسه کړئ دا خپله یو بدلون دی نو راځئ د هغه جهالت د دورې څخه ووځو او موږ داسې یو دورې ته راسو چې هلته جنسي مسایل باندې خبرې عامې دي اوس د روابطو متخصصین پیدا سوي دي د جنسي رابطې متخصصین پیدا سوي دي تاسو کولی شئ مشوره واخلئ او دا اړوند بحثونه وکړئ که تاسو دا اړوند بحث نه کوئ نو همیشه دغه جنسي مشکلات چې په رابطه کې موجود دي دا جنسي مشکلات په ناخودآګاه توګه بې له دې چې موږ یې وغواړو په بل ځان کې ځان راپاسي سم لکه د کینسر ناجوړي د کینسر ناجوړي چې یو ځای ور وتړئ پر بل ځای درته راخیږي یا مثلا د میکروب ناجوړي که د میکروب صحیح تداوي ونه سي نو میکروب که پر یوه ځای تړو پر بل ځای راخیږي دغه رقم جنسي مسایل هم داسې دي که تاسو په جنسي مسایلو کې یو د بل سره بحثونه وکړئ ښه خبرې وکړئ ښه جنسي رابطه ولرئ ښه عاطفي مینه یو بل ته ورکړئ او هغه څه چې تاسو ضرورت لري ټوله ترلاسه کړئ بیا نو ستاسو په منځ کې جنګونه دعوې او شرونه به نه وي خو که تاسو دا ته توجه نه کوئ نو تاسو په مشکلاتو کې اخته یاست کوشش وکړئ چې د جنسي مسایلو اړوند اول خپل اورېدل وکړئ ویل وکړئ زده یې کړئ بیا یو د بل سره خبرې وکړئ او مننه چې غوږ مو ونیو